د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د هرات ولایت پر پاشدان بند د وسلوالو طالبانو په برید کې د یاد بند 3 ساتونکي شهیدان شوي، یو ټپي دی او 4 نور لا درکه دي. نن سهار 3 بجې د وسلوالو مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پاشدان بند باندې حمله شوې چې په پایله کې 3 امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او 4 کسان نادرکه دي. پاشدان بند چې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې یو له سترو پروژو څخه ده، تر اوسه پورې 80 سلنه چارې بشپړې شوې دي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د چارواکو په وینا چې تر دې مخکې هم د پاشدان اوبو بند پر امنیتي ساتونکو بریدونه شوي وو چې په وینا یې یو شمېر سرتیري پکې شهیدان او ټپیان وو. د هرات د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو په اساس وسلوالو طالبانو تېره میاشت هم د پاشدان اوبو بند 11 کارکوونکي برمته کړي وو چې وروسته یې خوشي کړل. د هرات والي عبدالوحید قتالي وایي چې د وطن دښمنان همیشه د پردیو په اشاره عام المنفعه پروژې نړوي او نه پرېږدي چې وطن مو په خپلو پښو ودرېږي. دشمنای مزدور کشور اینا همواره سعی میکنن که پروژه عام المنفعه ما را هر جا که سرمایه گذاری سکتور خصوصی باشه یا برنامه های ملی باشه دست به خازی بزنن، اخلال بزنن و اهداف بیگانگان در کشور اینا تحقق ببخشن که ما دست نیابیم بر حاکمیت خود، بر منابع ملی خود، دست به همش اعمال میزنن. د چارو شمیر کارپوهان وایي پر پاشدان، کجکي او کمال خان بندونو بریدونه د ایران کار دی چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو په مرسته یې ترسره کوي. دوی وایي د افغانستان ګاونډیان نه غواړي چې افغانان د بنسټیزو پروژو څخه برخمن شي، ځکه خپلو لاسپوڅو ته یې د ویجاړولو امر کوي. حکومت باید حمله کوونکي مخکې د چې حمله وکړي په نښه کړي یا له منځه لاړ شي یا ونیول شي او د دې سرچینه معلومه شي چې دا د کوم ځای نه تربیه کېږي، کوم ځای نه راځي، تر څو د مبهم شکل نه راوځو او وحیدوالو ته په ډاګه وکړو چې دا کار یا د هیواد یا د دولت مخالفینو کړی یا سیاسي مخالفینو. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور ولسمشر غني د افغانستان د اوبو د مدیریت په برخه کې ډیر کار روان کړی چې اوس ګاونډي هیوادونه او یو شمېر نورې کړۍ غواړي چې د هغه دا مهمه لاسته راوړنه تر سیوري لاندې راولي. دا یو څرګنده خبره ده چې دا کار یا د ایران او یا د ایران د خوا نه داسې خلکو ته یا پیسې ورکول کېږي یا د طالب په نوم یا په بل نامه پیسې ورکول کېږي تر څو چې هغه لاسته راوړنې چې د اوبو د مهار باره کې صورت نیولی ده هغه د منځه لاړ شي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو پر پاشدان بند برید غندلی او د اوبو د مدیریت په برخه کې د ولسمشر غني د هڅو یادونه کړې. ټاکل شوي تر 3 میاشتو په پاشدان بند کې د اوبو ذخیره کول پیل شي. د چارواکو په وینا په یاد بند 111 میلیون امریکایي ډالر لګښت راغلی چې د افغانستان حکومت د پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي. پاشدان بند په هرات ولایت کې له سلما بند څخه وروسته دوهم لوی بند ګڼل کیږي.